الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران صدر مجلس لائق زادہ لائق صاحب مہمان خصوصی حمایت خان اور زمون گران سرپرست اعلیٰ قربا ڈاکٹر کاظم نیاز خان اور ڈاکٹر خسرو کلیم سے خبر خو و مرتضی خان شاهین لالا ډېرې خبرې وشولې نظمونه هم واورولی شو دا شاهین لالا د فن و شخصیت احاطه هم هغه وکړله خادم صاحب ډېره ښه تفصیلا مقاله چې مونږ د هغه مقاله ایښې وه د هغه په خپله مقاله کې یقینا چې ښه انصاف کړی و هغه سره چې هغه وخت کې کم تنظیمونه کار کولو هغه تنظیمونو باندې هم هغه رڼا واچوله زه به دومره قدرې ووایم چې زمونږ نیاز ادبي سنګر چې دا د پروفیسر جهانزیب نیاز لالا هغه د هلو ځلو د ادبي علمي او ثقافتي هلو ځلو یو تسلسل دی او اوس روان دی لکه څنګه خادم صاحب ذکر وکړو چې مونږ په درې اتلانو د درې اتلانو په یاد کې مونږ په غني ډیرې کې یوه غونډه وکړله چې هغې کې مونږ استاد محترم ډاکټر محمد اعظم صاحب یاد کو اشرف مفتون صاحب هم یاد کو او فضل رحیم ساکی صاحب مونږ یاد کو چې هغې یقینا د هغې کار او زیار نه تاسو ټول خبرې خو دا خلک په ادبي حلقو کې ډېر کم یادېږي نو زمونږ د نیاز ادبي سنګر په غونډو کې دا فیصله شوې ده چې مونږ به د پښتو ژبې او ادب هغه اتلان که هغه ژوندي دي نو درنوو به او که مړه دي نو یادوو به نو دا یو سلسله ده د دې زمونږ د پروګرامونو یو کړی ده چې نن دا مرتضی خان شاهین لالا پورې راورسېده انشاءالله دا به په مخ کې هم روانوي ثقافتي پروګرامونه به هم کوو علمي او ادبي به هم کوو خپل مشران خپل هغه خلک چې هغه د دې قابل دي چې هغه یاد شي که هغه مړه دي هغه یادېږي او که ژوندي دي نو د هغې به په درنوي کې پروګرامونه کېږي تر څو پورې چې د مرتضی خان شاهین لالا تعلق دی نو یقینا چې هغه یو داسې شخصیت دی چې هغې نه ما په خپله هم ډېر څه زده کړي دي دا د کال 1986 یا 1987 داسې به و چې مونږ به د هغه کې په د اردو ساینس بورډ لایبرري کې به د کلندر مومن صاحب د مرکې تنقیدي غونډې به کېدې او یو به ورسره یو بله ټولنه وه سرحد ادبي ټولنه چې هغې کې بشیر شاه صاحب او نور داسې زموږ ملګري بو دا شوکت حسین اسرت صاحب شو اشرف غمګین شو دا ټول به اشنغر نه راتلو د مرتضی خان شاهین لالا په قیادت کې نو مونږ به هغه غونډو کې شاملېدو نو یقینا چې په زموږ هغه د مرکې کمې غونډې به په هغې کې به چې کم تنقید کېدلو نو مرتضی خان شاهین لالا به چې کم تنقید پیش کولو نو هغې رایې ته به کلندر صاحب ډېره زیات اهمیت پې ورکولو دغسې مطلب دا دی چې هغه وختونو کې په هفته کې به 2 ځله شاهین لالا سره زموږ ملاقات کېدو یو ملاقات په سرحد ادبي ټولنه کې او بل ملاقات به د کلندر صاحب په مرکه کې و بیا چې کله کال 1900 کې زه لیکچرر شوم نو تنګي کالج کې زما فرست اپاینټمنټ وشو نو زه چې تلم هلته نو د کلندر صاحب سره یو ګاونډي و پرویز علي خان پروفیسر پرویز علي خان نو هغه د میتھس پروفیسر و هغه پروموټ شوی و ډایرکټ 18 ګریډ ته تللی و نو دې وخت زما اپاینټمنټ هم شوی و نو هغه ما ته مرتضی خان شاهین لالا وویل چې دا زما خوری دی د پرویز علي خان چې و هغه د پړانګ و نو هغه ډېر یو زبردست شخصیت و خو هغه بس قسمت کې داسې و چې ډېر ریپیډلی پروموشن د هغه وشول په ډېر ینګ ایج کې هغه 19 ګریډ ته لاړو او بیا ورسره د کینسر په مزدي مرض اخته شو چې د وخت نه مخکې یعنې موږ نه ډېر کشر و
اوس به هم هغه په سروس کې وی نو بیا هغه وفات شو. بهرحال پر هغه شاهین لالا سره زمونږ ډېرې خاطرې دي او ډېر یادونه دي. مونږ ډېر څه زده کړي. صفا خبره دا ده چې مرکه یو داسې پلیټفارم و چې هغه کې مونږ غزل هم وپېژندلو، هغه کې مونږ کتا هم وپېژندله، رباعیه نه هم خبر شو، افسانې نه خبر شو، انشایه څه ته وایي، تکل څه ته وایي. دا یو داسې پلیټفارم و. بلکې زه یم چې یو پوهنتون و چې هغه د قلندر صاحب د مرګ نه پس هم جاری دی. اوس هم هغې غونډې کېږي. سرحد ادبي ټولنه خو هغه اوس د هغې هغه کم چلوونکي وو هغه ټول تقریبا په حق رسېدلي دي. هغه ټولنه ختمه ده. خو بهرحال د مرکې اجلاسونه اوس هم کېږي. نو د شاهین لالا یادونه ورسره تړلي دي. که هغه وخت کې رودادونه د مرکې چاپ شو نو هغې کې به د مرتضی خان شاهین لالا یو خپل کنټریبیوشن به وي او ډېره برخه به وي د هغه. نورې زه خبرې ډېرې اوږدول نه غواړم ځکه چې وخت کم دی. زه به تاسو نه په یو ټپه اجازت والم چې زما اشنا ګل د ګلاب دی، زما اشنا ګل د ګلاب دی او په ګلابونو عطر چا شیندلی دي نه.